ویل کېږي چې د 9 سپتمبر په شپه باندې به سپوږمۍ تندر نیسي. د دې مطلب دا دی چې ځمکه به د نورو سپوږمۍ په مابین کې حائل شي. بیا دې د وجې نه به د سپوږمۍ هغه رنګ سوروالی ته بدل شي چې ته به تکه سره ښکاري. دې ته موږ په پښتو کې وایو چې سپوږمۍ تندر نیولې ده. په عربي کې دې ته خسوف القمر ویل کېږي. دا خسوف القمر بیا څو قسمه دی. په دې کې ټول خطرناک او غټ قسم دغه دی کوم چې به د 9 سپتمبر په شپه باندې واقع کېږي چې سپوږمۍ هغه رنګ به بالکل بدل شي سوروالی ته. د جاهلیت په زمانه کې د خلکو دا عقیده وه چې په کوم ورځ باندې یو نیک سړی یو چد انسان مړ شي دغه د وجې نه سپوږمۍ یا نور تندر نیسي. دغه شان په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و. په دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم وفات شو. نو په دغه ورځ باندې نور تندر ونیو او خلکو دا خبرې شروع کړې چې ابراهیم یو چد انسان و. دې وجې نه کسوف واقع شوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر واورېده نو هغه صحابو ته بیان وکړو او دا ورته ووی چې دا نور سپوږمۍ د الله سبحانه وتعالی د آیتونو غټې نښې دي او دا کسوف او خسوف د چا د مرګ د وجې نه واقع کېږي. بیا د الله رسول فرمایل چې تاسو کله داسې حالت وینئ یا نور یې سپوږمۍ تندر ونیسي نو په دغه حالت کې تاسو مونځ کوئ، دعاګانې د الله نه غواړئ او توبه وباسئ. دا د صحیح مسلم روایت دی. اوس د خسوف ولې واقع کېږي؟ اخر دې کې حکمت څه دی؟ نو په دې کې حکمت دا دی ملګرو چې الله سبحانه وتعالی د خپل مخلوق ته ښایي چې کله د الله سبحانه وتعالی په دې نظام کې وړوکې شان تبدیلي راشي، معمولي شان، دا څومره غټ اثر پرې باسي په انسانانو باندې. د دې نه د الله عظمت معلومیږي انسانانو ته. او دویم حکمت پکې دا دی چې په دې سره الله ښایي بندګانو ته چې دا نور سپوږمۍ په خپله عاجزه دي، په دې کې خسوف او کسوف واقع کېږي. د دې مطلب دا دی چې دې شاته یو لوی ذات شته دی چې هغه د دې لپاره تقدیر لیکلی دی، د الله وجود د دې نه معلومیږي. بیا درېیم د ټول نه غټ حکمت پکې دا دی چې قیامت په ورځ باندې به نور سپوږمۍ خپله رڼا پرېږدي. د قیامت د غټو علاماتو نه ده چې په دې سره به د کائنات فنا کېږي. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی انسانانو ته دا رایادوي چې ګورئ داسې ورځ راتلو واله ده چې په هغې کې به داسې غټه حادثه واقع کېږي. دغه نظام کوم چې شپه ورځ شروع دی دا به مکمل طور باندې بدلیږي. بیا زموږ په شریعت کې چې کله کسوف واقع شي یا خسوف د هغې لپاره خاص مونځ دی او مسلمانانو له پکار چې دغه مونځ وکړي. د الله رسول په خپله دا مونځ کړی دی او دا د هغه د سنتو نه ده. خو په دې خسوف کې چې کوم مونځ کېږي هغه لږ بدلي د نور مونځونو په نسبت سره. لکه د هغې طریقه دا ده چې الله اکبر به ووي، سورة الفاتحه به ووي، د هغې نه بعد به اوږد قرات وکړي، اوږد سورت به ووي او د هغې نه بعد به رکوع ته لاړ شي، اوږده رکوع به وکړي د قرات په شان. او کله چې د رکوع نه سر راوچت کړي نو دوباره به قرات شروع کړي، یعنې فاتحه به ووي او اوږد سورت. د الله رسول په خپله د خسوف دا مونځ ډېر اوږد کړی دی نو دا اوږد کول پکار دي. نور که څوک یې مختصر وکړي نو داسې هم جایز ده چې کله تا د رکوع نه سر راوچت کړو او بیا یې دغه شان قرات وکړو د هغې نه بعد به سجدې ته لاړ شي او کله د سجدې نه بیا راوچت شو دویم رکعت ته نو په هغې کې هم دغه شان طریقه به وکړي، یعنې فاتحه به ووي، اوږد سورت به ورسره ووي، بیا به رکوع ته لاړ شي او د رکوع نه بعد به دوباره دغه شان قرات وکړي. نو دغه شان په دې 2 رکعته مونځ کې به 4 رکوعګانې او 4 قراتونه راشي او دا هغه طریقه ده کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده په احادیثو کې.